وسلوالو پېښور کې پر پولیسو برید کړی، وزیرستان کې ولسي وګړی وژلی دی. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د خیبر پښتونخوا په پېښور او شمالي وزیرستان کې په دوو جلا جلا بریدونو کې یو پولیس او یو ولسي وګړی وژل شوی دی. د پېښور پولیسو رسنیو ته په لیږدولو معلوماتو کې ویلي چې وسلوالو د جنورۍ پر 25مه د ګلبېلې په کوچیانو کلي کې پر پولیس سرتېري کامران تاج ډزې وکړې او هغه یې وواژه. د پولیسو په وینا تاج د ښار په خان رزق پولیس تاڼه کې کار کاوه او هغه وخت په نښه شو کله چې خپل ماشومان د سکول موټر ته خېژول. د تاج کورنۍ وایي چې له هیڅ چا سره شخصي دښمني نه درلوده او ورباندې د حملې ذمهواري لا چا نه ده منلې، خو پولیسو ویلي چې د پیښې پلټنې پیل کړي دي. د بشري حقوقو کمیشن خیبر پښتونخوا کې پر خراب امنیت او د حقوقو پر سرغړونو اندېښنه ښودلې ده. په همدې حال کې د شمالي وزیرستان په میرعلي بازار کې یو ځایي تن په هدفي برید کې وژل شوی دی او وسلوال په تېښته بریالي شوي دي. د میرعلي تڼۍ او ضلع انتظامیې چارواکو رسنیو ته ویلي چې وسلوالو د جنورۍ پر 24مه د موسکي اوسېدونکی نورزلیدین په میرعلي بازار کې وویشت. د په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو اومه پیښه ده. په تېر 2023 کال کې هلته 44 هدفي بریدونه ترسره شوي وو. په شمالي وزیرستان کې وروستی خونړی برید د جنورۍ پر 19مه د شپې مهال شوی و. د هغې ضلع د پولیسو مشر روښانزیب هغه مهال رسنیو ته ویلي ول چې پر میرعلي کې وسلوالو 15 کسان وویشتل او د جنورۍ پر 20مه سهار مهال یې مړي د میرعلي هرمز سکول مخې ته واچول. د 2023م کال د اوړي له پیل راهیسې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې امنیتي حالت خراب شوی او وسلوالو په بېلابېلو ځایونو کې بریدونه کړي دي. خو د پاکستان پوځ او پولیس وایي چې د وسلوالو پر ضد یې هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د پاکستان لنډمهالي وزیر اعظم انور حق کاکړ د جنورۍ پر 11مه په پېښور کې پولیسو ته په وینا کې وویل چې وسلوالو ته سخت ځواب ورکوي او پر ضد به یې مبارزه روانه وي.